اسرائیل په ایران حمله وکړه. تهران کې دا اور بل دی او اسرائیلي پوځ دا وکړی دی چې هغه د ایران زړه یې ویشتی دی، معنا د ایران اټومي بټۍ یې ویشتي دي. د پرون راسې د دې حملې تمه کېده. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای وایي چې ایران باندې چې کوم حمله شوې ده د دې ځواب به ورکول کېږي او ډېر سخت ځواب به ورکول کېږي. د ایران یو لوی پوځي کمانډر هم په دې حمله کې ایران تصدیق کوي چې وژل شوی دی. د دې نه مخکې هم په ایران باندې دا قسمه حملې شوې دي. ایران د هغې ځواب ورکړی دی یا ایران حمله کړې ده، اسرائیل یې ځواب ورکړی دی. خو دا ځل د دې حملو لپاره تیاری پرون په وایټ هاوس کې چې کله خبره کېده نو معلومېده چې روانې دي. که څه هم د امریکې د باندنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې حملو نه د ناخبرتیا پخلی کړی دی. دا خبره اوس تاسو وګورئ چې ما لږې شېبو مخکې پروګرام ریکارډ کړ چې د پاکستان د ځواکونو مشر ایر مارشل فیلډ مارشل عاصم منیر په واشنګټن کې دی. امریکې رابللی دی، ست یې رابللی دی. د پوځ یو پریډ کېدونکی دی 250 کاله پوره کېږي. اوس زه نور بحث نه کومه، لږه شېبه مخکې ما په دې ډېر تفصیلي بحث کړی دی او ډېر په غور سره دې نکتو یو ځای کولو ما کوشش کړی و. نو اوس حمله شوې ده، دا برخه په دې پروګرام کې ما یو ځای کړه. خو راځئ چې تاسو اوس بوځم خپل سټوډیو ته او د اسرائیل د حملې او د امریکا د ایران خلاف د ګامونو پورته کولو کې د پاکستان کردار څه کېدی شي، دا تفصیل اوس په دې پروګرام کې په شریکه ګورو. په امریکا کې د پوځونو 250مه کلیزه ده او په دې موقع په واشنګټن ډي سي کې یو مهم پریډ کېدونکی دی او په دې مهم پریډ کې د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشل عاصم منیر رابلل شوی دی. دا پریډ ولې کېږي؟ په دې ورځ باندې د صدر ډانلډ ټرمپ کلیزه هم ده. آیا دا علت دی، دا وجه ده یا نور وجوهات دي؟ زه فکر کوم د دې بیکاس د لیدونکو لپاره دا ټکی مهم نه دی. د عاصم منیر په دې غونډه کې رابلل د ځانګړي میلمه په توګه او په دې کې برخه اخیستل دا مهم ټکی دی. عاصم منیر یې هسې رابللی دی، د صدر ټرمپ دا ملګری دی، دوست دی، داسې نه ده. دا د امریکې په سیمه کې د نوي سټراټیژیکو خواهشاتو بدلونونو یو اشاره ده. په داسې وخت کې چې د هند او پاکستان جګړه وشوه، اسرائیل او امریکا د ایران خلاف جګړه کول غواړي، په دې وخت کې دا رابلل. په دې باندې بحث کوم. دا په دې نظر وګورئ چې تنقید یا تنقیص یا ستاینه پکې نه ده بلکې یو منظرکشي ده. د امریکې د پوځ د 250مې کلیزې په پوځي مراسمو کې د پاکستان د فیلډ مارشل عاصم منیر ګډون یوازې یو تشریفاتي عمل نه دی بلکې یو ژور جیو سټراټیجیک پیغام دی. دا قدم د امریکې د نوې سټراټیجۍ برخه ده چې غواړي پاکستان د چین او روس نه بیل کړي او بیرته خپل محور ته راولي، خپلې سینې ته راجوخ کړي. بلې لوري ته پاکستان دا فرصت د خپل پوځ د نړیوال مشروعیت او داخلي جنجالونو په حق نه هم د ګټې په توګه کارولی شي. هندوستان، افغانستان او ایران دا ګام د سیمې د تولې بې تولې کېدو په سترګه ګوري او اندېښمن دي چې دا به د کشمیر ترهګرۍ ضد جګړې او افغان ولس یا افغانستان په وضعیت یو ژور اغیز ولري. دا نننی بیکاسټ فقط یو باس نه دی بلکې دا داسې باس دی چې دا د نوې لوبې د پیل یو منظرکشي تاسو ته ښایي. دلته د پاکستان د پوځ مشر جنرال فیلډ مارشل عاصم منیر ته د امریکا د پوځ د 250مې کلیزې په پریډ کې د ګډون بلنو ورکولو باندې مهم اړخونو باندې بحث کوم چې د سیمې نړیوال سیاست او د امریکا او پاکستان د اړیکو لپاره ژور اهمیت لري. په اخر کې به د پی ټی ایم، بی ایل ای او پاکستان تحریک انصاف په موضوع بحث کوم. د امریکا او پاکستان د امنیتي اړیکو بیا ژوندي کېدل د جنرال منیر بلنه دا ښایي چې امریکا غواړي د پاکستان سره خپل پوځي
او سټراټیجیک اړیکې بیرته ژوندۍ کړي، خصوصا د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغانستان پاکستان ثبات په برخه کې د امریکا سټراټیجي د پاکستان سره بیا اړیکې ولې له افغانستانه د وتلو وروستو یوه خلا پیدا شوې ده. امریکا اوس پوهیږي چې له افغانستانه د وتلو وروستو یو ډول جغرافیایي استخباراتي او پوځي خلا جوړه شوې ده، او که پاکستان د دې سره شامل نه وي او ملګری نه وي نو د امریکا لپاره به یو سخت چیلنج وي. بلې غواړي ته امریکا غواړي چې د چین او روس سره سیالي وکړي. پاکستان د سی پیک په مورد کې د چین سره ډېرې پراخه او ژورې اړیکې لري، روس ته هم ورنږدې شوی دی. نو امریکا ځکه غواړي چې پاکستان بیرته خپل مدار ته راولي. یوه نکته دا ده. په دې کې بله نکته چې دا هغه د ترهګرۍ په ضد همکاري ده. تاسو ته به یاد وي چې د امریکي یو جنرال د پاکستان د فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب په کانګرس کې صفت وکړه چې هغه سړی ورته په لاس ورکړه چا چې د امریکا له افغانستان د راوتو په وخت حمله کړې وه. ترهګرۍ ضد په جګړه کې همکارۍ کې داعش ته خراسان څنګه دا ټي ټي پي دی وده کړې ده. امریکا غواړي پاکستان بیا یو ځل په دې برخه کې شریک پاتې شي او نه یوازې له نظر اتفاق چې دی په دې کې دی غواړي ورسره، بلکې په عمل کې هم د پاکستان شرکت ضروري ګڼي. پاکستان ګټه څه کېدی شي په داسې حال کې چې د پاکستان دننه پوځ د سیاسي لانجو، بشري حقوقو سرغړونو او اقتصاد کې د مداخلې له کبله له سختو نیوکو سره مخ دی. د عاصم منیر په دې پریډ کې بلنه هغه ته نړیوال اعتبار هم ورکوي او په کور دننه دا خلاف چې کوم بغاوت دی یا تنقید دی یا یو پروپاګاندا دی هغې ته ماتې ورکولی شي. جنرال منیر ته شخصي ګټه هم رسي. په وروستیو کې هغه د فیلډ مارشل رتبې ته ورسېد. دا نړیواله پیژندنه هغه ته کورني طاقت کې ګټه رسوي او ښایي د راتلونکو انتخاباتو کې سیاسي چاپیریال باندې یو ډېر اغیزه ولري. اقتصادي توګه باندې هم پاکستان د دې نه ګټه پورته کولی شي. مثال په توګه د امریکا پوځي همکاري چې ده او د پوځ لارې ګټه چې ده، دې کې پاکستان د IMF نه یا نورو نړیوالو نه چې کوم قرضونه غواړي په دې کې هغه باور زیاتولی شي. ځکه نړیوالې ادارې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په هکله کم سے کم د ثبات د سمبول یا علامت په توګه ورته ګوري. حکومت ته نه پوځ ته. اوس په دې باندې د هندوستان، ایران او افغانستان اکثر عملونه ممکنه څه کېدی شي. د هند به تاسو مطبوعات کتلی وي چې سیاستدانان هم او مطبوعات هم دې بلنې ته یو سټراټیجیک تېروتنه وایي او سوال کوي چې امریکا له پاکستان نه څه غواړي. هند مانن اوریده دا موضوع داسې تفسیر کوله چې ګواکې امریکا د پاکستان پوځ ته مشروعیت ورکوي په داسې وخت کې چې د کشمیر بریدونو او سرحدي ترنګلتیاو پس منظر کې پاکستان په نړیوال ډګر باندې هغه د ترهګرو د کومک کوونکي هیواد په توګه معرفي کوو. کشمیر کې چې څه شوي وو د هغې بریدونو پړه هندوستان د پاکستان په استخباراتو ورړولې وه. دې سره هغه کولی شي چې د اسرائیل سره، د فرانس سره او د روس سره خپل پوځي تړونونه پراخ کړي او ایران ته ورنږدې شي. اوس که ایران ته وکتل شي، ایران پاکستان ته د خپلې شرقي پولې له کبله د شک په نظر ګوري. د امریکا دا ګام ممکنه تهران ته دا پیغام ورکړي چې امریکا یو ځل بیا په دغه سیمه کې د پاکستان د لارې خپل نفوذ پراخ کړي. امریکا او اسرائیل تیاری نیولې ده د ایران د ګواښ نه وروستو چې که حمله وشوه نو ایران کې اخوندان چې دي د هغو بیا خیر نشته دی. په افغانستان کې طالبان دي. د طالبانو د امریکا سره دا وخت کوم نږدې اړیکې خو نشته دی. البته امریکا د طالبانو په هکله کوم بدګماني نه لري، خو پاکستان د طالبانو نه شکایت لري ضرور. هغه شکایت دا دی چې دوی په افغانستان کې
طالبانو ته پټ ځایونه ورکړي دي او دغه پټ ځایونه د پاکستان خلاف استعمالیږي. تاسو که دې ته وګورئ نو پاکستان ټولو طرفونو ته په وین وین سچویشن کې دی، ګټې ته ورنږدې کېږي. البته امریکا به پاکستان ته یوازې په دې بنیاد ګټه نه ورکوي چې اسې منیر دلته راوغوښتو، څه مفادات به ترلاسه کوي، کوم چې ما تاسو ته وویل. په ځانګړې توګه په دې کې د ایران موضوع تر ټولو مهمه ده. ما سره ډېر زیات انفارمیشن دی، معلومات دي چې پاکستان د ایران په موضوع کې او د اسرائیل په موضوع کې څه کوي او څه یې کړي دي، خو هغه نن نه وایم، هغې ته وخت را روان دی، دغه معلومات به در کومه. نننی بیکاز په ځانګړې توګه تاسو په دې نظر وګورئ چې په دې کې امریکا څه کوي او پاکستان نه څنګه ګټه پورته کوي. او پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر چې فیلډ مارشل شوی هم دی، هغه په دې کې خپلې ګټې څنګه ترلاسه کولی شي، په دې نظر ورته وګورئ. یو خطرناکه عمل دی، تاوان نه امریکې ته دی نه پاکستان ته دی. البته تاوان ځینې خلکو ته شته دی، اوس په هغې بحث وکړو، لږ مختصر بحث به وکړو. زه به نن بیکاز ختموم ډېر زر، ډېر وخت ستاسې نه علمه. 3 ټکي دي: PTM پښتون تحفظ مومنټ یا ژغورنې غورځنګ، BLA بلوچستان لیبریشن آرمی یا بېلتون غوښتونکو تحریک، او بل دی پاکستان تحریک انصاف. PTM او BLA ته راځم، خو پاکستان تحریک انصاف باندې بحث کوم. پاکستان تحریک انصاف ګوند چې مشر عمران خان په قید کې دی، په زندان کې دی، او د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اسیم منیر په هکله هغه دا ګمان کوي چې دی د سیاسي اختلاف په بنیاد باندې د په قید کې وراچولی دی، مخالفینو ته ګټه رسوي. د دې غونډه کې شرکت ته وروستو د ډانلډ ټرمپ سره شانه بشانه د کېناستو وروستو د PTI د مشرانو د ارمانونه زه فکر نه کوم چې پوره شي، چې هغو دلته لابي کوله، لابینګ یې کو، او امریکایان سنیټران او کانګرسمنان یې په دې اخته کړي وو چې پاکستان پوځ ظلم کوي او عمران خان په قید کې وراچولی دی. دا قصه د منځه لاړه، کټ تاوان دی. او په راتلونکو انتخاباتو کې څنګه لږ شي به مخکې ما وویل، اسیم منیر به د امریکا که کومک او ملګرتیا وي او امریکا چې کوم مفادات دي د پاکستان نه، نو که څوک شور کوي، که څوک شر کوي، که څوک د بشري حقونو مطالبې کوي، اسیم منیر 15 وړه ګوتې په غوړو کې دي. د دې نه خبره واورېده. را به شو BLA ته. BLA چې په بلوچستان کې د ازادېدو یو تحریک او وسلواله مبارزه کوي، او د پاکستان په پوځ او په نیمه پوځي ځواکونو یا د پاکستان په هغه شخصیتونو باندې چې هغه په بلوچستان کې زی راځي، هغې حملې کوي یا په چینیانو باندې حملې کوي، دې ته هم په ممکنه توګه باندې یو سخت زیان ورسي، یو مشکل سره مخ شي. اوس به راشو PTM ته. د PTM سره خو نه امریکا ملګرې ده، نه ورسره برطانیه ملګرې ده، او پاکستان خو لازمه خبره ده چې په کې هغو ته له شک په نظر کتل کېږي. البته یو امید موجود و چې په امریکا کې د بشري حقوقو ادارې، ملګري ملتونه، جنیوا د جنایتونو خلاف یا د نړیوالو جرمونو خلاف نړیوال عدالت او داسې نور خلک چې دی هغه د غږ ته غوږ نیسي. خو کله که امریکا یو طاقتور هیواد دی د پاکستان د پوځ سره ملګري شوه او دومره زیات احترام ورته ورکوي او خپل مفادات پې ترسره کوي او د چین او د روس په مقابله کې ځان ته جوختوي، نو د پاکستان د پوځ ځینې فرمایشونه خو به پوره کوي. د پاکستان د پوځ مشر اسیم منیر به په خپل پریډ کې څه فرمایش خو راوړی وي، څه شاپینګ لیست خو به راوړی وي چې یو پکې دا هم دی چې په پاکستان کې د پاکستان د پوځ خلاف د پښتون تحفظ مومنټ تحریک چې دی هغه د دې خلاف خبره کوي، د بشري حقوقو خلاف ورزي مجرمانی ګڼي. نو دا غږونه که څه لږ ډېر وو، زه په ډېر زه وایم داسې، زه به داسې ووایم چې دغه غږونه چې دي، دغه خواهشونه چې دي، خوبونه چې دي، دې ته نقصان رسي. امریکا که پاکستان پوځ یې ملګری دی، د پاکستان د پوځ سره دوستي غواړي، نو هغه بیا د کومو تحریکونو، د کومو بشري حقونو، د غږونو، د جلسونو لپاره دومره پروا نه لري. ځای په ځای به تاسو بیانونه بیا هم وینئ، خو
خو زه فکر کوم چې دا تاوان څرنګه چې افغانستان کې طالبان فکر کوي، څرنګه چې د تهران اخوندان فکر کوي، څرنګه چې هندوستانیان فکر کوي، دغه فکر زه فکر کوم چې د پی ټی ایم بی ایل ای او د پی ټی آی خلک هم په دې کې شک نشته دی چې هغه به دا اندېښنه لري. ننني بیکاس کې هم دومره باس ما کوو، په راتلونکو بیکاسټونو کې به زه په دې باندې باس کوم ډېر زر او ډېرې مهم مرکې هم تاسو ته وړاندې کوونکی یم چې روس او وبخئ چې ایران چې اوس تنها شوی دی، شام هم د ځان سره ملګری که امریکې او د اخوندانو خلاف چې دا زما سره ډېر ژور معلومات دي، د اخوندانو خلاف چې د اسرائیل کوم پلان دی هغه ډېر زر کامیابي کېدونکی دی او هغه جال چې دی غوړولی و د ایران اخوندان پکې ښکېل شوي دي او هغو چې کوم نن ګواښ کړی دی د خبرو اترو وروستو د یورینیم باندې چې پابندي لګېدلې ده، د دې په ځواب کې که ایران داسې ترخ هم وګرو نو امریکا او اسرائیل چې دي په هغې به حمله کوي. دې باندې به تفصیلي بیکاست کوم ډېر زر.